د محمود غزنوي رحمه الله د لمسیانو پیغام مولانا محمد طاهر اشرفي ته. السلام علی من اتبع الهدى و دین الحق. اشرفي صاحب دیتا نامناسبې خبرې د افغانستان مسلمان غیور ملت خصوصا د افغانستان اسلامی امارت ته د دې څرګندونه کوي چې ته د تاریخ له پاڼو نه هیڅ خبر نه لري او د تاریخ نه ناخبره انسان یې. د افغانستان اسلامی امارت یو هغه حکومت ده چې هغه د ټول اسلامی امت د سترګو یخوالی ده او د افغانستان د میلیونونو انسانانو، علماو، شیوخو، مدارسو طالبانو، د پوهنتونونو ځوانانو، د افغانستان غیور قهرمان ولس د شهیدانو د وینو په برکت راغلی نظام ده او دیتا نامناسبې څرګندونې د دې دلیل ده چې ته د تاریخ له پاڼو نه ناخبر یې. غواړم چې د تاریخ یو څو خبرې درته وکم چې الله عز وجل وکي ته له دې نامناسبو څرګندونو نه حق ته وګرځېږي. زړه مو در باندې خوږیږي ځکه الله عز وجل د علم نسبت در پورې تړلی ده. اشرفي صاحب ته یوري افغانان وپېژنه. افغانان هغه څوک دي چې د تاریخ په اوږدو کې د اسلام لوی مقدس دین باندې چې مشرف کړي دا د افغانانو احسان ده په تاسې باندې. که تاسې د هند یا د پنجاب لوی واکمن د جیپال په اړه باندې د اسلام د تاریخ په معتمدو کتابونو کې پلټنه وکړئ نو تاسې به په دې باندې خبر سئ چې د اسلام دغه لوی دین او دغه لوی نعمت باندې چې نازولی دا د افغانانو احسان ده. زه به د تاریخ له پاڼو نه درته خبره وکم. د اسلام په ډیرو تاریخونو کې وروستی به د کتابونو نومونه درته یاد کمه. اشرفي صاحب علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقی الشافعی رحمه الله په البدایه والنهایه کې لیکلی دي. هلته لیکي چې د تاریخ په 392 کال کې د هجرت 392 کال د محرم میاشت ولا پیښور په هغه زمانه کې د پنجاب او د هند تر واکمنۍ لاندې وو او په هغه زمانه کې د پنجاب او د هند لوی واکمن جیپال نومیده. د محمود غزنوي رحمه الله لښکرو په پیښور کې د سره تر ټولو نه لویه خونړۍ جګړه وکړله چې په دې جنگ کې د محمود غزنوي رحمه الله لښکر 15,000 کسان ول او د جیپال لښکرې په لسګونو زره انسانان ول. کلک جنگ وسو. په دغه جنگ کې الله عز وجل د پنجاب یا د هند لوی واکمن جیپال د محمود غزنوي د لښکرو په لاس ژوندی ورک. تاته به د تاریخ د پاڼو نه دا خبره معلومه وي چې د جیپال په غاړه کې چې کومه قیمتي غاړکۍ پرته وه چې 2,00,000 دینارې قیمت درلوده چې پیسې تر حد نه ډیرې کیږي او په سوونو غلامان په سوونو کسان یې ژوندي ترېنه ونیول او امام ابن الاثیر رحمه الله په کامل کې لیکي چې 15,00,000 غلامان یې ترېنه ژوندي ونیول او په دغه جګړه کې چې جیپال د مسلمانانو لاس ته ژوندی ورغی نو بیا په هند یا په پنجاب کې هلته عادت دا و چې د دوی یو پوجي یا یو عسکر مسلمانانو ته په لاس باندې ورسي نو هغه ته بیا دوی ریاست و قیادت نه ورکو. بیا د جیپال زوی اندیپال هغه سړی د خپل پلار په مقابل کې 50 پیلان محمود غزنوي ته وړاندې کړل. محمود غزنوي هغه جیپال ورخوشي که خو جیپال په دومره ذلت باندې هندو پنجاب ته لاړ چې دا ځان یې دومره ذلیل بله ځکه د اسلامي لښکرو په مقابل کې ماته خوړلې وله. داسې ماتې خوړلې وه چې له ډېر شرم او له حیا نه یې خپل ځان په اور کې وسوځوه. علامه ابن الاثیر رحمه الله په کامل خپل کتاب الکامل فی التاریخ کې لیکلی دي
چې الله عز وجل مخکې له ده نه چې په آخرت کې په اور وسوځوي په دنیا کې هم وسوځو. نو دا هغه افغانان دي چې د پېښور په فتح کې د جیپال په لسګونو زرو لښکرو ته 15,000 مجاهدینو د محمود غزنوي رحمه الله په مشرۍ باندې ماته ورکړله. د جیپال لښکرې ذلیل سولې، د جیپال د لښکرو نه 15,000 کسان ووځل سول او د غاړې هار یې هم د مسلمانانو لاس ته ولوېده او د ډیر ذلت او د شرم نه جیپال خپل ځان په اور کې وسوځاو او مسلمانانو هم د همدې لپاره بیرته خوشي کړ چې د خپل وطن ته لاړ سي او د ذلت احساس وکړي. نو اشرفي صاحب افغانان هغه انسانان دي چې د تاریخ په اوږدو کې پنجاب او هند ته ماته ورکړې او د اسلام د لوی نعمت نه یې برخمن کړي دي. ما نه غوښتل ځکه چې د ما په خبرو دی الله عز وجل وکړي چې مسلمانان ورونه خپه نسی، خو زه د دغه مولا چې هغه د افغانستان اسلامي امارت چې دا د موږ د اسلامي امت او د په زورګونو په لکونو شهیدانو د وینو په برکت باندې راغلی نظام ده، د په اړه باندې سپکې خبرې کوي. نو زه ځکه اړ سوم چې د خبرو ته یو علمي جواب وکم. محترمه چې ما ته کوم خبر وکړله دا د اسلام د تاریخ ټولو پاڼو ذکر کړی ده. علامه ابن الاثیر په کامل کې لیکلی، علامه اسماعیل ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکلی، علامه امام شمس الدین الذهبی ترکمانی الشافعی په تاریخ الاسلام کې لیکلی، علامه ابن خلدون رحمه الله په خپل تاریخ کې لیکلی، علامه عبدالحی ابن فخر الدین اللکنوی په الاعلام الهند الاعلام بمن فی تاریخ الهند من الاعلام کې لیکلی ده، علامه گردیزی رحمه الله په زین الاخبار کې لیکلی ده. نو د البدایه و نهایه هغه معین ادرس به در وښیم محترمه په 11 جلد 400 اولینی صفحه او د کامل د ابن الاثیر د دې شپږم جلد 240 صفحه. نو محترمه ته د افغانانو تاریخ وپېژنه. افغانان د تاریخ په اوږدو کې هغه خلک تیر شوي دي چې دا نوم افغانانو ته د فاتحینو د غزاتو تاسې ورکړی ده. د تاریخ په اوږدو کې لوی مؤرخ چې تاریخ باندې تر حد ډیر واکمن سړی و، علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله. دا یو احسان در باندې کوم چې ته د تاریخ نه کېدی سي وشرمېږي، چې ته تاریخ ووینې الله عز وجل به تا ته د دې ما خبرې عبرت وګرځوي. الله دې وکړي چې ته د تاریخ له پاڼو وشرمېږي او د افغانستان مجاهد قهرمان ولس ته دومره سپکاوی ونه کړې. محترمه د اسلامي امت خصوصا د موږ او د تاسې د آسیا د سیمې تر ټولو نه لوی مؤرخ علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله د کتاب چې ته راواخلې من نهر کابل الى نهر یرموک جولة فی غرب آسیا، د دې کتاب چې دی په هغه زمانه کې په شپږو اسلامي هیوادونو باندې وفدونو ته تللی ده، نو دی اولینی سفر د دوی افغانستان ته سوی ده. ته له دغې نه شرم وکړه چې افغانان دغه لوی مؤرخ په کوم نامه یاد کړي دي. افغانانو ته نوم په دې کتاب کې ورکړی افغانستان څوک ده فی ارض الغزات والفاتحین. دا د ابوالحسن علي الندوي رحمه الله خبره ده. فی ارض الغزات والفاتحین، افغانان یا افغانستان هغه مځکه ده چې دا د غازیانو د فاتحینو مځکه ده. اشرفي صاحب ته د افغانانو احساسات بیا مه راپاروه، دې ته مه هڅوه چې بیا افغانان، ځکه اسم په مسما کې تاثیر کوي او دا د دنیا لوی مؤرخ دغه نوم ورکړی ده. دا د غازیانو وطن ده او دا د فاتحینو وطن ده. نو که دې ته دې زړه سوی وي چې بیا اسلام د تاسې نه تللی وي او د افغانستان او د محمود غزنوي رحمه الله المسیح مو بیا اسلام در تازه کی، نو بیا سمه خبر ده. که اسلام کې مو کمزورتیا راغلی وي او اسلام مو ضعیف سوی وي او دې ته مو زړه سوی وي چې بیا مو اسلام تازه سی او د محمود غزنوي رحمه الله زمن بیا فتح ته درسي او دوی بیا د تاریخ په اوږدو کې د خپل نوم چې د غازیانو او د فاتحینو نوم د دنیا مؤرخینو ورکړی را تازه کی، نو بیا د خوښه محترمه دا هغه افغانان دي. امیر شکیب ارسلان
چې همدغه ابوالحسن علي ندوي رحمه الله د خپل کتاب په اولینی عنوان کې چې افغانستان د فاتحینو د غازیانو وطن ده، د دې کتاب په د اولینی صفحه کې دغه شعر ذکر کوي: ولا عمري، وی د ما د قسم وی په لو لم يبقى للاسلام في الدنيا عرق، که اسلام په ټوله دنیا کې مړ سي او رګونه یې مړه سي، نو لرأيت عرقه بين سكان جبال الهماليا وهندوکش نابضا، که ټوله دنیا کې د اسلام رګ مړ سي خو د هندوکش په غرونو کې به بیا هم د اسلام رګ ژوندی وي، نو هلته به د اسلام عزم ناهیز وي، راپورته به وي. نو اشرفي صاحب ته په دې باندې فکر وکړه چې تا سره د الله عز وجل د نبی صلی الله علیه وسلم نسبت در سره ده، تا سره دا مناسبه نه ده چې داسې یو اسلامي نظام چې الله عز وجل په 15مې پیړۍ مسلمانانو دپاره یو سمبول ګرځولی ده، د 15مې پیړۍ مسلمانانو دپاره یوه نښه ګرځولې ده. د ټول اسلامي امت لوی علما دغه اسلامي نظام ته په ځانګړي ډول باندې احترام لري. دغه اسلامي نظام چې تا یې د ما او د تا په شریکه باندې کور جامع دارالعلوم دیوبند ته چې کله د موږ وزیر خارجه ورغی، دومره لوی احترام یې ورته وکړو، دومره عزت یې ورته وکړ، دی د خپل قرة العیون وګرځول. اشرفي صاحب د اسلامي امارت سره دښمني د الله د دین سره دښمني ده. اسلامي امارت سره ورانه کول د الله له قرآن سره مقابله او جنگ کول دي. د دغه جنگ مقابله هیڅوک بیا نشي کولی. کله چې د الله له لښکرو سره جنگ کوي نو د الله د لښکرو په مقابل کې ماته حتمی ده. ګوره، نو ما د یو عالم په نسبت باندې او د محمود غزنوي رحمه الله د یو لمسی په حیثیت باندې تا ته پیغام درولېږي. الله عز وجل دې وکړي چې د ما پیغام واورې او د دغه اسلامي امت او د اسلامي نظام په ضد باندې له خپلو خبرونه منع سي، او د تا چې کوم مریدان دي هغوی ته خبر ورکړي چې د دغه اسلامي نظام په مقابل کې جنګېدل دا د اسلام په ضد باندې جنګېدل دي، او د هغه چا په مقابل کې جنګېدل دي چې په تا باندې د اسلام د دین لورینه او انعام کړی ده. د تاسې ورور عبدالحمید الحماسي الکابلي.